الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة ده زمانگا شپگم درس ده. غرض د دې درسونو هغه توحید پیژنده او د شرک نه ځان لري ساتل. نو هغه به ملکی چې کله انسان شرک وپیژني، شرک څه ته وایي. په دې کې موږ باب شروع کړو، مؤلف رحم الله باب یې ښودی، باب فضل التوحید یا باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. د توحید فضیلت او دا چې د توحید د لاسه الله ګناهونه ریجي د مسلمان نه. هغې کې یو آیت راوړو کې تاسو ته یاد دی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. چې کوم خلکو ایمان راوړو صحیح او بیا یې د ایمان ګډوډ نه کو د شرک سره، توحید پکې و شرک ونه کو، دی خلقو له الله هدایت ورکړي په دنیا کې هم په آخرت کې هم، امن بول الله ورکړي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. دا غینه بعد بیا حدیث راوړو د عباد بن الصامت رضی الله عنه چې باغی کې دادی چې چا دا گواہی ورکړه چې د عبادت حقدار یک یوازې یو الله دی او شریک وسره نشتی، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی، او عیسی علیه السلام د الله رسول او بنده دی، او د کلمې د کن پیدا دی او یو روح د الله د طرف نه، او دغه شان جنت حق دی او جهنم حق دی. الله به دا سړی جنت ته نه باسي که هر څنګه عمل کړي، که لګي او کډیرو خو الله به جنت ته نه باسي. ای تفصیل ته شی. دا غیر بعد یو حدیث راوړو د عتبان رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله په جهنم باندې هغه سړی حرام کړی دی چې څوک لا اله الا الله وی یبتغي بذلك وجه الله، د الله د رضا د پاره وی د زړه د کومنه سره دغه شروط کوم چې مونږه بیان کړیو. بیا اخرنه حدیث مونږ دا غستو د ابو سعید الخدری رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی موسی علیه السلام وی الله ته چې الله علمني شيئا اذكرك وادعوك به، ما ته دې یو ذکر وخای چې تا په یادوم او ستانه دعاګانې غواړم. الله ورته وی موسی وی لا اله الا الله ډیر وایه. نو موسی علیہ السلام الله ته چې الله دا خو ست ټول بندگان وي، ما ته خاص ذکر وخای. الله سبحانه وتعالى موسی علیہ السلام ته موسی لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري، کچرته د واسمانونو په دې کې چې سو کوشيږي الله نه علاوه اسمانونو کې مخلوقات شته، والارضين السبع في كفه، وسره د وزمکو چې دا د تلی په یو طرف کې ورواچي، ولا اله الا الله في كفه، او په بل طرف کې لا اله الا الله کلمه ورواچي، مالت بهن لا اله الا الله، نو لا اله الا الله به زور وري. دا حدیث موږ اخرنه حدیث باندې کړو، امام ابن حبان او حاکم رحمهم الله رضوان راوړل. دې حدیث کې چې کوم مسلې هغه ما بیان کړو، خو صرف یو مسلې ته اشاره کوم، وغدا الله وی کچرته واسمانونه او بدی کی اوسیدون کی زمان علاوه او وزمکه دي کی سوچو کی وی واسمانونه او بدی کی اوسیدون کی زمان علاوه او وزمکه. نو دې ذکر چې الله وی زمان علاوه وعامرهن غیری، مطلب چې الله برده. الله کوم ذکر دی؟ برده اسمانونو د پاس، ځکه چې د زمکې سره دا ټکیونه وي، زمکې سره دا ټکیونه نو کله هر ذکر دی نو به دې څه مطلب شو؟ کله هر ذکر دی نو به دې ټکی څه مطلب شو؟ نو دې ذکر مراد او فائدہ غدا شو چې الله سبحانه وتعالى په اسمانونو د پاسه دی، او علم او علم په اعتبار سره د قدرت او د احاطې د لیدو او د اوریدو په اعتبار سره هر ذکر دی. په دې باب کې د اخرنه حدیث راوړل وللترمذي وحسنه، او دا حدیث امام ترمذی راوړل او حسن وته ویل دی. عن انس رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه
انس بن مالک د رسول صلی الله علیه وسلم خادم چې لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړو او هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دعا غوښتي و یا الله د مال ډیر کې د بچی ډیر کې او د ژوند ډیر کې نو الله ولا بشمار مال ورکړو او بچی ولم ډیر زیات ورکړو بلکې ډیر نوسیخو بګی د بخپل خخ کړیو دومره ول الله عمر ورکړو نوسیخ کړی د پیغمبر هغه دعا و چې دته کړیو د دې ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قال الله وی او دا فائدې ده ساتي چې کله یو حدیث کې دي راشي چې پیغمبر وی الله وی د حدیث قدسی وی چې حدیث قدسی او د قدسی مطلب یعنی هغه حدیث چې پاک ذات ویلې الله قدوس دی کنه پاک ذات نو ځکه دې ته حدیث قدسی وی حدیث قدسی کې وسره دا وی چې حدیث قدسی مله ویلې قران مله ویلې دا قران د چا طرف نه الله طرف نه حدیث قدسی مله الله طرف نه دغه کې فرق څه شو خدای یو شان نه یو شان نه اول خو غټ فرق دی چې د قران معنا او لفظ دوه د الله د طرف نه دي معنا او لفظ او حدیث قدسی معنا د الله د طرف نه ده لفظ د چا د طرف نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه یعنی دی خبره معنا د څه خبره کول غواړي اوس د دې خبري الفاظ تعبیر د چا طرف نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه لکه زه ته یو خبره وکم مثال د وضاحت لپاره زه ته یو خبره وکم چې مطلب زما دا دی مقصد دا دی او دا به وې هم دي نو معنا او لفظ دوانه شو خو زه ته چې دي یو خبر رسول غواړي دا د مقصد دی ابه تر خپل ځان نه هر څنګه الفاظ استعمالي نو قران معنا او لفظ دوانه د الله طرف نه دي او حدیث قدسی د الله طرف نه شي دی معنا ده او لفظ ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه دی به دې دوه کې څه فرق شو دم د الله خبره دم د الله خبره فرق دی کې څه فرق دی چې قران الله حفاظت کوي او په دې کې دي سنشتي چې کمزور دی او سند خنه دی او نه ټول قران متواتر دی په حدیث قدسی کې ضعیف حدیثونه مشتي چې سند یې سره سند یې ضعیف دی کمزور دی او بدای کې خودي سنشتي په قران کې بل دا په منځ کې ته قران تلاوت کې دا عبادت ته خو آیا حدیث قدسی به ویل شي ها نشي ویل سره په منځ کې سوره فاتحه نه بعد حدیث قدسی وي چې دم د الله خبره دا صحیح ده غلطه ده دا طریقې غلطه ده بل دا چې قران لبه وسره ال لا سولي چې کله او دس برابرۍ او حدیث قدسی چې کله په پاڼه کې کتاب کې لیکل شوی ناغله کې انسان او دس مات مینا غوله لا سولي شي د جنابت په حالت کې قران نشي ویل خو د جنابت په حالت کې حدیث قدسی ویل شي الله سبحانه وتعالى چیلنج په دې قران ورکړ دي نه په حدیث قدسی دا بل فرق دی الله مشرکین ته ویلي کنه وې د دې قران سورت په سورت راوړي یا له سورتونه راوړي پورا قران چیلنج مو ورکړ خدا چیلنج په دین دی ورکړ پس په حدیث قدسی باندې نو د یو فرقونه دي اگر کا علما نور فرقونه بیانې او دا واضح دي وی چې الله وی ابن آدم اے د آدم بچیا دا حدیث اوګد حدیث ته حدیث کې مؤلف مختصر راوړی دی هغه مقصدی خبره تی بیانې ابن آدم اے د آدم بچیا لو اتیتنی کچت ترالی په ما پس بقراب الارض خطايا په دې حال چې د زمکه په اندازه د زمکه چې ټول د ګناونو نه ډکه کې دومره ګناونو به ما پس راوړي دې حدیث ته وکړي د څومره ناشنا حدیث دی اے د آدم بچیه که ترالی ما سره د ملاقات کو په دې حال کې چې د زمکه
په اندازه د زمکه چې ډکه کې د ګناونو نه دومره ګناونه ته راوړې ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا او زما سره دې څه شی نه شریک کړي دا به شرط دې لپاره دا حدیث راوړو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ما سره په دې حال کې ملاو شو چې شرک نه لري لاتيتك بقرابها مغفره زدل دغه ګناونو په اندازه کې بخانه درکومه د زمکه چې دغه کې د ګناونو دومره ګناونه یو سړي دی والله سره ملاقات وکړ شو خدای دې چې موحدو د الله سره په عبادت کې څوک نه شریک کړي او نه څه شی د الله سره شریک کړي الله ویلا اتيتك بقرابها مغفره زبدل دغه په اندازه باندې بخانه درکم د ګناونه ول ټولو بخمه دا حدیث ما یو حدیث دی خدای ته یو جمله راوړي دی حدیث په اوله کې دا دی ابن ادم اے د ادم بچیه انك ما دعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي اے د ادم بچیه ته چې زمانه دعاګانې غواړي زمانه چې دعاګانې غواړي الله وی زبدل له ګناونه ټولو بخمه ویس پروايم نه کوم چې ډیر دی وکړي بیا وی یا ابن ادم اے د ادم بچیه لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے د ادم بچیه ک ګناونه دومره ډیر کې کنه چې اسمان ته ورسی د زمکه نه کم څه ورسی اسمان ته ثم استغفرتني بيد زمانه بخانه وغخته غفرت لك ولا ابالي او زبدل ګناونه ټولو بخمه ویس پروامی نشتی چې ګناونه ډیر دی وکړي نو مهربانه بادشاہ دې زمونږ رب خو دې کې دا حدیث خاص دې د پاره راوړو ځکه چلته باب یې خو دې وی باب په بیان د فضیلت توحید کې د توحید فضیلت بیانې کړي نو د توحید یو فضیلت ده چې د زمکه د ګناونو نه ډکه کېته دومره ګناونه دی وکړو او به د الله سره د ملاقات شو الله برته دا ټول ګناونه وبخي او شرط پکې دی ګوره سره چې شرک نه کړي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا بیا ما سره دې سملاو چې شرک نه کړي ګوره دې کې دې سن دی ویلي چې بیا ما سره په دې حال کې ملاو چې لا اله الا الله وې دې ویلي نه ولی ځکه چې لا اله الا الله ویلو ول ډیر دی او چې شرک نه کړي هغه لګ دی په دې د ډیر قیمتي خبره د سرو زر په وبوم ولیکي نو هم به حق به ادا نه کوي ګوره ولی لا اله الا الله ونوي وی لا اله الا الله ویلو ول ډیر دی او شرک نه کول ول سدي لګ دی د څومره چې اوس د غیر الله په دې بندګۍ کې پراته دي ټول لا اله الا الله وی کوم چې نام نهاد مسلمانان دي زه غیر مسلم خبره نه کوم او لا اله الا الله وی کنه وی نو بیا خو بغویم په دې حدیث کې داخل وي کچرته الله دې سی ویلې وي چې تراشی ما سره ملاقاتو کې زمکه د ګناونو نه ډکه راوړي او لا اله الا الله دې ویلې زما د ګناونو وبخم بیا خو بغوم الله بخي ندی سی ونه وی ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ما سره دې شي نه شریک کړي البته به الله سبحانه وتعالى دا ګناونه بخي دې کې بل فائدہ د ذکر کما حدیث سند چې کله الله ترسي لکه دا حدیث دی انس بن مالک کوئی ما وريدلی رچانا پیغمبر وی الله وی سند چرته لاړ الله ته دې ته حدیث قدسی وی او ما وجه ذکر کړی چې ولې ته قدسی وی چې کله حدیث سند پیغمبر ته رسي ناغه ته مرفوع حدیث وي مرفوع او چت کړي شوی ولي او چت انسان ته رسیدلې دي ته مرفوع وي کله کله تاسو د علماو دخلونه د الفاظ اوري دا حدیث موقوف دی دا مرفوع دی دا قدسی دی انسان سوچ کیږي دې سوې نظر ته خوازه په پښتو ژبه کې د بیانومو ک بیا په پوه نشوینو بیا هغه خپل کمې دی قدسی الله ته رسیدلې دی مرفوع چاته رسیدلې دی پیغمبر ته موقوف یو بل دی موقوف ودرېدلې دا په صحابي باندې ودرېدلې په چا ودرېدلې په صحابي لکه زدي سی ویما عبد الله ابن مسعود یو ورځ دا خبره وکړه دا کوم حدیث دی موقوف ولې موقوف دی ولړلې په صحابي باندې بر نه راتلې یعنی هغه دا خبره سلورم قسم یو حدیث دی مقطوع
مقطوع په عربي کې پرې کړې شوی ته وایي هغه حدیث ته چې تابعی باندې ولاړ دی صحابي نه بعد تابعی راځي کنه دا به تابعی ولاړ دی کوم تاسو دې شوی ما چې امام سعید ابن المسیب رحمه الله دا خبره کړې ده دا کوم حدیث شو مقطوع پرې کړې شوی چې ته پوښتنه کولی نو ته پرې کړې شوی مونږ وی چې دا ولاړ دی په تابعی باندې کله لک بره تلې وي د صحابي ته بیا به موقوف وي کله موقوف نه بره تلې وي بیا به څه مرفوع کله مرفوع نه بره تلې وي بیا به څه بیا به حدیث قدسی وي ورسېږي به کنه دلته ته فائدې ذکر کما علم ازده کول آسان کار دی چلې چاته آسان کی خدای دې پر د شرط چې اخلاص ته پکی او دویم کوشش او مهنت او دریم تیز ذهن غواړي علم او څلورم علم وګد عمر غواړي پنځم د فتنو نه بچ کېده غواړي چې دا څو خبرې تاکیوي کنه دا کوم علما چې دي او دا کتابونه چې لیکلي دا منګي وایو او شرح کو د مور په خېټه کې ګوره علما دي نه دي جوړ شوي زما واستاب پېښانتي والله العظیم زما واستاب پېښانتي د قشن د غوخي زړیو د قشن دماغ د قشن بدنیو د قشن خزیوي د قشن بچیو د قشن خوراک ته ضرورتو د کوم مسلې چې موږ ته ټوله وایي ته وي سره دې هغه علم کړي وجداو چې کې اخلاص او مهنت او کوشش بعض علما په سیرت کې دي سراجي په تاریخ کې نه 50 کال عمر چې تیر شه دغه نه بعد علم شروع کړي کله علم شروع کړي نه 50 کال عمر تیر کړي بعضو علم شروع کړي د 15 کال عمر تیر شو به ذهن دې طرف تلل چې له علم ولنکو علم وکړه الله ته امامان جوړ کړو 15 کال بعد علم شروع کړو عالم ته امام ته جوړ شو همغه 15 کال عمر بس نکینی دماغ کی وخت لري د عبادت څخه وخت زی د علم کول څه دی عبادت ته کنه نو د عبادت څخه وخت ختمي عبادت خو د مرګ پورې کې عبادت به د مرګ پورې کې الله سبحانه وتعالى موږ په کې په دې دین باندې حدیث سره باب ختم شو مؤلف رحمه الله فيه مسائل او مته استمخ کې دا خبره کړو چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا طریقه ده چې باب راوړي نو پای کې آیت راوړي بیا حدیثونه راوړي بیا د آیت او د حدیثونو نه مسلې راوباسي دا اکثر مسلې ګره مال ته په شرح کې ذکر کړی دي نو ځکه به تفصیل بیان نکوم اولنۍ مسله به کې ودا ده سعه فضل الله د الله فضل و پراخه ده واضح شو دویمه مسله ده کثرت ثواب التوحید عند الله د توحید ګره ډیر زیات ثواب دی د الله په نس هغه واضح شو دریمه مسله ده چې تکفیره مع ذلك للذنوب الله په ثوابم ډیر ورکي خو ګناونه په مریږي ګناونه په عمرې لکه اوس سره موحد دی د توحید بول الله ثواب ورکي خو کو ګناونه کړي او ګناونه به الله سکی اوتی ورېږي سلورمه مسله تفسير الايه التي في سوره الانعام وي سوره الانعام کې چې غایت دغه تفسیر شو هغه موږ تفسیر تکړه والذین آمنوا ولم يلبسوا بينزم مسألة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة دا عبادة رضان په حدیث کې پنځه خبرې پنځه گواهانی دي پای کې وې سوچوکا ا گواهانی چاته یاد دي پنځه گواهانی به کینو جنت ته داخلي الله زما رب دې د عبادت حقدار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده او زمونږ رسول دی بل گواہی ده دریمه عیسی علیہ السلام د الله بنده دی د غیر رسول له کلمه د کن پیدا دی او روح د الله طرفه دریش سلورم جنت حق دی پنځم جهنم حق دی پنځه گواهی شو د پنځه گواهی چې تور کې جنت ته بځي به وی چې شپږم مسله ده انك اذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطأ المغرورين وی کله چې ته حدیثونه ټول را جمع کی ټول نګوره هر یو حدیث کې دا راغلی چې لا اله الا الله بوي خالصا من قلبه د زړه د کومینه ابتغاء وجه الله د الله رضا بلټي شرک بنه کوي دا ټول پکې وي شرطونه دي
نو به ته دا خبره کړې ده وی ته ته به معلومه شي غلطي د هغه کسانو چې هغوی په دې دوکه کې پرېوتي دي چې صرف لا اله الا الله په خوله باندې ووایه بس ته به جنت ته لاړ شي. د دې دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ غلطه ده، ځکه چې لا اله الا الله دپاره شروط هغه به مخکې ذکر کړي بیا غیر نه سو. وما مسألة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وی هغه شرط یاد ساته چې د عتبان په حدیث کې راغلی و. د عتبان په حدیث کې دغه شرط راغلی دی چې الله سبحانه وتعالی به هغه سړی په جهنم باندې حرام کی چې لا اله الا الله و یبتغي بذلك وجه الله، د الله د رضا لپاره ویلي. اتم مسألة كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله، وی پیغمبرانو تم ضرورت ته چې الله ول تنبيه ورکی چې لا اله الا الله ګوره ډېر غوره ذکر دی، لکه الله چې چاله تنبيه ورکړه موسی علیہ السلام له. نهم مسألة وی د ډېر ناشنا خبره کړې ده التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، وی لا اله الا الله د ټول مخلوقاتو نه څه ده؟ درنه ده. دا خو موږ سره حدیث کې تیر شو کنه. مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، خو ډېر خلک لا اله الا الله به وی او د قیامت پورز به تلس پکې. دا ناشنا خبره. لا اله الا الله دومره وزن دی چې د مخلوقاتو نه درنه ده دا کلمه، خو ډېر وای دي سیدي چې دا کلمه وی او تل به سپکې. ها شرک به کړی نو هغه مشکل په لا اله الا الله کې نه دی. لا اله الا الله خو درنه ده، مشکل بچا کې دی دا چې لا اله الا الله ویله په دې کې مشکل دی. لسمه مسألة النص على ان الارضين سبع كالسماوات، ودا موازیه شو چې څنګه چې واسمانونه دي نو د قشان و زمکی دي. قل من رب السماوات السبع، الله بقران کې واسمانونه خو دي واضحه ده. زمکی مبارک په قران کې راځي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، څنګه چې واسمانونه دي نو د قشان و زمکی دي. یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من اقتطع شبرا من الارض، چې یو لیش زمکه ظلمن د چانه واغسته طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، الله بتدوو نزمكي لغاړي تواچي. نو دینم ثابت شو چې زمکي سودي و یو لسمه مسله ده ان لهن عمارا، چې په دې اسمانونو کې مخلوق شتي ثابت شو. څوک ته مخلوق؟ ملائکه. دولسمه مسله ده شو اثبات الصفات خلافا للاشعريه، او په بعض نسخو کې راځي خلافا للمعطله، وې دا الله د پر صفات ثابتول په خلاف د هغه گمراهانو چې هغه د الله د پر صفات نه ثابتي. لکه حدیث مخکې تیر شو یبتغي بذلك وجه الله، د الله د مخلټولو د پاره د کلمه سوکو نو دین ثابت شو چې الله سبحانه وتعالى مخ دی، د الله حقيقي مخ دی، خو کیفیت چاته معلوم دی الله سبحانه وتعالى. نو کله چې قرآن او حدیث کې د الله یو صفت راشي لکه لاس، خپا، مخ، تعجب، خندا، خبري، نو منګه د په حقيقي معنی سره ثابتو، ځکه چې عربي کې خو مخ دغه مختوي حقيقي مخته، خدا مخ څنګه دی او څنګه نه منګه نه یو خبر. کیفیت چاته وسپارو الله ته، نه مثالونه بیانو نو ولا معنی ختمو. بس خلک سوي بس دي سي دي و چې کله قرآن او حدیث کې دي چې ټکی راشي لکه اوس وجه الله، د وجه الله څه ترجمه ده؟ وی وجه الله. لکه د وجه الله څه ترجمه ده؟ وجه الله. یې څه مطلب شو؟ ویره بس دا پرې ده وای دا څه کا پرې ده موږ څنګه پرې ده؟ آیا قرآن او حدیث کې شریعت دي چې الفاظ استعمال کړی دي چې باغی باندې د مسلمانانو انسانان نه پوهیږي، نو به څه مطلب شو؟ نو موږ ثابتو د الله د پر صفات په حقيقي معنی سره بغیر د مثال بیانولو نه، بغیر د تشبیه ورکولو نه. دا نه وایو چې د الله مخ دی دسی مخلق د مخلوقات نه، والعياذ بالله. د الله مخ شتي حقيقي او کیفیت هم قلات معلوم دي. او څومره خبره چې الله کې موږ دومره کوو دا غینه مخ کې نزو. الله وي مخشتي او صدق خپل ځان خبر دي کنه هغه زما مخشتي چې شتي به شتي، لا شتي، خندای شتي، تعجب شتي، رضای شتي،
ټول هر څه الله لپاره ثابت دي په حقيقي معنی سره خلافا للاشعريه اشاعره د ګمراه فرقه د چې الله د صفاتونه د بعضو صفاتونو انکار کوي بعض منی او د ډیرو انکار کوي درشن ماتوریدیه او درشن معطله او معتزله د ټول ګمراه فرقې دي د باب د اسماء او صفاتو کې دیارلسمه مسله وی کله چې ته پوه شوې په حدیث د انس باندې حدیث د انس دا اوس تیر شو د چې الله وی حدیث قدسی و عرفت ان قوله في حديث عتبان نو دا بم ته پته ولګي چې حدیث د عتبان کې دادی چې الله حرام کړی دا غي انسان په جهنم باندې چې لا اله الا الله وی او د الله رضا به کې لټوله نو لا اله الا الله مطلب څه دی شرک پرې خوده واضح شو سؤال سو مسألة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه دا خبره واضحه شو چې عيسى عليه السلام او محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم دا دوانه د الله بندگان دي او دوانه د الله رسولان دي بلسمه مسألة دا ثابت شو معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله دا وی د عيسى عليه السلام خاصیت ته چې په کلمه د کون سره پیدا شوی ولې ځکه چې پلاری نو موري وانه په کلمه د کون سره پیدا شوی تفصیل په تیر شوی درس کې شوی دا غبي اوره شپږمه مسله معرفه كونه روحا من بل خاصیت ده چې الله خاص اضافت د روح ځان ته کړی دی چې دا روح د الله د طرف نه هلکه روحونه ټول د الله د طرف نه دي خو د اضافت خاص الله ته شوی ولسمه مسله او یدین دا واضح شو چې جنت ګټلې کیږي فضل الايمان بالجنه والنار فضل الايمان بالجنه والنار وی جنت ګټلې کیږي په ایمان سره کبللې کیږي نو غم د ایمان د لاسه چې ایمان به کمزورې ځکه به د جنت بللې شوی اتلسمه مسله معرفه قوله على ما كان من العمل على ما كان من العمل الله به جنت ته داخل کی که هر څنګه عملي کړي وې دې مسلې تفصیل امخ کې بیان شوی نو لسمه مسله دا بیان کړی د معرفه ان الميزان له كفتان چې کوم تل چې د قیامت پر ورځ لګي دا غیبه دو چابړي یا دو پلې وي دا قرآن او حدیث ثابت دي په دې کې الله اعمال تلی او مده مثلا مخ کې ذکر کړو تاسو ته یادې چې قیامت پر ورځ به انسانوم تلل کېږي پوره انسان په دې تلک او اعمال بم تلل کېږي او عمل نامې بم تلل کېږي دا ټول خبرې به تلل کېږي وسړوي چې عمل خو جسم نشتی عمل جسم شتی تا چې کوم عملو کو دي جسم شتی ښکاری دي جسم نشي دا بل څنګه تری جواب دی چې الله قادر دی په هر څه باندې الله قادر دی په هر څه باندې لکه نن سبا چې ته ډاکټر خواله ورشي او ته په خوله کې هغه دغه ته کیږي او ته بدله معلومه نو ته به جسم شتی خو به معلومه کی سلی معلومه چې د سلی و څومره یخه ده څومره ګرمه ده کم طرف ته روانه ده کم طرف ته نه روانه لکه سلی خو ښکاری نه ښکاری نه ښکاری نو چې انسانانو الله دومره ذهن ورکو چې دا به معلومولای شي نو لري هغه رب العالمین د عمل له جسم نشي ورکولای چې جسم ولورکه او به وتلی کولای شي کني چې کولای شي وی شلمه مسله اخرنی په دې باب کې غدا ده معرفت ذکر الوجه چې د الله د لپاره حقيقي مخشتي څنګه چې دغه د شان سره خای او دې مسلې تفصیل مخ کې تیر شو دغه نه بعد باب راوړل دي باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغیر حساب دا دې ناشنا باب دی مخ کې تاسو توحید فضیلت بیان وی توحید فضیلت او توحید ګناونه بخي واستاتوي وی کداغه توحید دی په صحیح معنی کې بزن کې راوستو کنه نو غټ فضیلت دام او چې الله به جنت ته نه باسي بغیر د حساب او د عذاب نه په دې به دلیل مروړي کوم سړی چې د الله توحید مني په صحیح معنی سره من حقق تحقیق کړي او حقق تحقیق مطلب دا دی چې د شرک نه بالکل پاک کړي توحید خالصي بل د توحید وسره علمي بل د چې د توحید باندې عقیده چې د وسو خبرې پکې نو د تحقیق د توحید کړي او چې توحید په صحیح معنی سره بزن کې راوستو او د شرک نه بالکل صفا کو دا سره به جنت ته ننوزي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه دي انسانانو مشتي ګور الله بندگان
چې دوی به جنت ته ننوځي او الله به سره حساب کتاب نه کوي. اوس که تاسو دا غواړئ چې موږ هم په هغه کسانو کې داخل شو کوم چې به جنت ته ننوځي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه، نو بیا به په ځان کې توحید راولي په صحیح معنو سره. اسې دعوی به نه کوي. ګورئ تحقیق ویلی دی من حقق التوحید. ولې اوس ته د بریلي سره کېناست، بریلیان ټول ورځ دې قبرونو تاویږي راتاویږي دي دربارونو او درګاونو، یا د صوفیو سره کېناست یا بله هېڅ ګمراه فرقه ده. ناغوم ځان ته موحدین وایي. ځان ته څه وایي؟ موحدین وایي. موږ هم توحید منو. آیا د دوی د توحید منل د خالص توحید منل دی؟ نه. توحید دوی په هغه ځای کې مني چې کوم د دوی د دې مذهب او د دوی د دې فرقې سره برابري. بس نور توحید هغوی سره څه کار دی او د هغوی د توحید سره څه کار دی. نو توحید به مني خو خالص د زړه د کومې نه، عقیده به ساتي، عمل به پکې، علم به کې چې د توحید څه ته وایي. هله به الله ته جنت ته ننباسي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. داسې انسانان شته، دې باره کې حدیث روان دي. په دې امت کې داسې مسلمانان شته قیامت په ورځ به الله نه ودروي، نه به ودروي حساب ته، نه به ودروي عذاب ته، نه به دې تپوس کوي، ډایرکټ به جنت ته رسي. ډایرکټ به جنت ته رسي. هغه څوک دي او دلته بیان شي. اولی په آیت راوړل وقول الله تعالی إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله يقينا إبراهيم عليه السلام كان أمة وإمام. أمتنا مراد دلته إمامه كان أمة مطلب دام د یو جماعت ځان له یو جماعت یو سړی خصو جماعت. الله اکبر. ځکه دا خبره یاد ساتئ چې یو سړی په حق باندې عمل کوي او د ټول د خلاف دا یو ځان له جماعت ته غر دی. ګوره د دې دا مطلب هم دی ان ابراهیم کان امه، چې ابراهیم علیه السلام یک یوازې یو سړی چې الله توحید منو، باقي دغه دشمنان ټول مشرکان او دا ټول معنی به دې د نبرتی. امام دی کنه د موحدین. ورسته چې څومره موحدین او مسلمانان راغلي دي دوی د چا په لار روان دي؟ د ابراهیم علیه السلام نه امام شو کنه. نه ابراهیم علیه السلام امام دی، ځان له یوازې یو جماعت ته، او دغه شان امام دی په معنی د دې چې یوازې په حق باندې وو، مقابل کې ټول دشمنان په شرک باندې وو. قانتا لله، تابعدار ډیر د الله. د دویم صفت او د ابراهیم علیه السلام تذکره په قرآن کې په دې عنوان باندې زما یو بیان دی تفصیلي، هغه واورئ. دلته موږ هغه تفصیل نشو کولی. نو دویم صفت دا دی قانتا لله، تابعدار د الله. نور تابعداري څه ته؟ خوب کې ولیدو چې زه بچی حلالوم، سحر له وته یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. خوب کې ملي دلې چې تعالی لوم. دا خبره دې لپاره د تو کړ چې د خپل نیت او سوچ او اراده او ته برابر کی. ناغم د زوی چې د زوی اسماعیل علیہ السلام بسوکی ناغو ته وی یا ابت فعل ما تؤمر. پلار هغه څوک چې الله دې ته وی ستجدني ان شاء الله من الصابرين. یقینا ما به صابرانو نه عمومي وي، صبر کوونکو نه به عمومي. لا غزوه بوت رسم لوي او هغه زوی چې پلار کمزوري شي او غزوانی تر ورسي په دې عمر کې و بالکل. فلما بلغ معه السعي، الله کله چې دغه عمر ته ورسېدو چې مهنت به کو، کوشش به کو، ځوان شو، پلار بوډا شو، نو په دې عمر کې زوی رسم لول او چاړه دغه به مری راخ کو، د ډېر ګران کار دی. خو اصل الله نه دی ویل چې قانتا لله، تابعدار د الله.
چې څنګه دا چاړه راښکو دا الله وی وناديناه ان يا ابراهيم الله وی موږ ته आवाज وکړو چې ابراهیم قد صدقت الرؤيا يقينا يا خوب دي رښتینه کو إنا كذلك نجزي المحسنين بیا الله وی وفديناه بذبح عظيم الله وی په بدله کې مونږ غټ ساروي غټ قرباني چې عظیم لوی او غم ورکړو نو قانتا لله ابراهيم عليه السلام سو تابعدار د الله همیشه به د الله بندگی کوله بل د چې اواه حلیم قرآن کې الله وی ډیر یریدون کې د الله نه دغشن همیشه واپس کیدون کې والله ته نو دریم صفت بیات کې څه ده حنیفا ای مائلا عن الشرك د شرک نه اوړېدل او کوګو مخه د توحید طرف ته یعنی بالکل د شرک نه صفاو بلکې ابراهيم عليه السلام ته ویل کېږي امام الموحدین امام د چا موحدین څومره تکلیفونه چې دی انسان ته د توحید مبارک رسیدلی دومره بل چاته نه رسیدلی پلار وشړو قوم وشړو ورته غزار کو ټول مسلې په باندې راغلي ټول د صدراسه د توحید دلاس بیا قوم سره چې د مسله لغه بوتانی چولمات کو هغه دغه په بدله کې د غزار کو ورته د ټول مسلې د الله د توحید لپاره او خبره برانه ډیره وګد شي یعنی ما به تاسو ته یو څو نمونې د دغه کوشش او د مهنت ذکر کړی او هغه واضح دي تاسو ته معلومی دي ان شاء الله او دغه بیان زما پیدا کړي هغه کې ما تفصیلا د احوال ابراهيم عليه السلام او توحید طرف ته دعوت اما تفصیلا بیان کړي بل صفت پکې داو ولم يكن من المشركين تاکید وکړو د حنیفه د پاره او حنیفه کې داره لکنه چې مضبوط او په توحید باندې بالکل اوړېدل او د شرک نه بیا ولم يكن من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه ځکه خدای الله امام جوړ کو کنه ځکه ته الله سره جوړ کو امام ته جوړ کو چې په توحید باندې دومره مضبوط نه وي او توحید خالص نه وي د دې انسان الله امام جوړي کې دینش و دې کې سوال وزړه کې دی مؤلف رحم الله باب یې خو دی وی چې اخلاص سره توحید منو په صحیح معنی سره په عمل کو د جنت ته نوځي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه بدایت راوړو دې ایت دې خبرې سره ست تړون دي څوک به جواب راکړي ها نو سر کی دیش دې جواب بل دای جواب وی چې توحید صحیح منو جنت ته بزی بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نو یو نمونه په واله ابراهيم عليه السلام چې توحید صحیح منو نو دې بن نوزي جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه څنګه و ابراهيم عليه السلام ته توحید په صحیح معنی سره په ځان کې راوسته او رب العالمین چرته بوته جنت ته صرف بونه تو امام ته جوړ کو د دې لپاره د ایت راوړې دې چې دا فائدې د ساتي چې د ابراهيم عليه السلام پلار چې د کفر باندې او زوی امام دی دې کی نو چاله دې تعلم ورکوه چې مړ ته دیندار او د پلار ته دی وګوره یا دې سمو چې ته دیندار او د زوی ته دی وګوره ها ته تعنا ال سیده چې کړه دې پلار کوشش نه کړي او ته خبري به د تعنا سید وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة خبر پلار ته ویلو آزرت وی تا د بوتانو معبودان جوړ کړي نو پلار د مشرک ته او زوی سره
صرف موحد دی امام دی د موحدین ځکه الله وی زه د مړ نه ژوندی راوباسم او د ژوندي نه مړ راوباسم پلار یې مړ دی زوی ژوندی دی او کله داسې هم کېږي چې پلار ژوندی او مړ زوی او مړ بچی ته پیدا شي چې هغه بېدینی هغه مشرک نو د الله سبحانه وتعالی طاقت او قدرت دی د هغې نه بعد آیت راوړی دی والذین هم بربهم لا یشرکون دا آیتونه مؤلف رحم الله خو یو آیت راوړی خو دې نه مخکې نور آیتونه مشته او هغه دا دی الله سبحانه وتعالی وایي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون مؤمنان أغدي چې د الله نه یریږي په سورة المؤمنون کې الله د مؤمنانو صفات بیانوي نو یو صفت دا ذکر شو چې د الله نه یریږي دویم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون او د الله په آیتونو باندې ایمان لري دریم والذين هم بربهم لا يشركون مؤمنان هغه دي چې الله سره څه شی نه شریک کوي د آیت دلته راوړه که زه تاسو نه بیا سوال وکړم دې آیت دې موضوع سره څه کار دی ها تاسو سره جواب شته اصحاب الیمین کې دې شي د جوابونه نږدې دي دلته قاری صاحب ته کې دې شي یعنی مطلب دا شو چې الله دې مؤمنانو صفاتو کو او نو مؤمنانو د صفتی چې وکړو چې دوی به جنت ته ځي الذين يرثون الفردوس دوی ته ملاویږي فردوس هغه ډېری وجې دي یو پکې دا چې والذین هم بربهم لا یشرکون شرک نه کوي هلته موضوع دغه د چې توحید صحیح په ځان کې راوستو جنت ته بځي نو ودا مؤمنان چې د جهنم نه بچ شوي دي جنت ته تللی دي نو شرک نه کوي ها دغه نه بعد یو وګد حدیث راوړل د ناشنا حدیث د دې بعضی سکه دي شنن وایو بعضی کوم پاتې شغه پر روان درس کوي وعن حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن وي حسين ندي حسين صاد باندي وعن حسين بن عبد الرحمن او حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي ده تابعي دي او په یوسل شپږ دیر هجری کې وفات شوی دی وی چې كنت عند سعيد بن جبير ويزيد سعيد بن جبير سره سعيد بن جبير مشهور امام او فقيه او تابعي تیر شوی او حجاج بن يوسف ظالم وجلل په 95 هجری کې 95 نو د دوه تابعین دی وبل سره ناس فقال انه غدا خبره سعيد بن جبير ايكم راى الكوكب الذي قضى البارحه پتاسو کې چا هغه ستوره ولیدو چې پرون راولیدل او را پریوته ستوره چې را پروزي چې کله اسمان پاکي پته لګی شي نه خبکی چا هغه ستوره لیدل چې پریوته پرون د شپې نجدي شپې ته البارحه وي دا نجدي شپې وي چاري دلو نو حسين وي انا مالي دلو د شپې مالي دلو ثم قلت نبيمي وتوي اما اني لم اكن في صلاه زګره د منځ د پر نو پاسې د ټیم کې د سنتر باندې ګمانو کې چې تهجد کې ولاړو ما دین د مشران سوره مخلص دي نخوخي چې څوک صفاتو کې په دې سي کار چې هغه بده کې نه غالب ګمان خو بدغه چې نیک سره اوس دا خبره وکي لکه تاسو سره نیک سره په مجلس او بیٹک کې ناست او ته وير پرون ستوره پر وته چې چالي دلو د شپې هغه مالي دلو نو دې دیندار ته چې وګورئ نو ګمان به دې سره راځي چې دیو په تهجد ته ولاړ ایمو ته چې ګوره منظر نو ته وې چې تهجد کې نو ولاړ
او د نن سبا د خوې چې چا ته دي صفت ذکر کړي ما کې کنه خو چې خلک می صفاتو کی دا چې اوس دي مخلص نه دی الله سره او دا غبره کی وې وی پرون د شپې مالی دل استوره تهجد کول او د بو خاين او بس په دروغ صفت غواړي سو کوله صفاتو کی نو دا خبره ختمه کړه ګوروي اما اني لم اكن في صلاه په منځ کې نو مګوره په دې خبره وځم پوک ولكني لدغت سشي رل ټکرا کړو چې چله ومه نو سعيد بن جبير وتي فما صنعت نسجل ديوك فقلت ارتقيت موتي چې دم واچو اغزيمي دمكو وما تيجي فما حملك على ذلك نو دم دي څنګه واچو دې سره دلیل وسو ګوره دا وی مجلسونه بدیسیو یو کار دی وکړو نو یې دلیل سره وکړه دغه چې خپ دین ټول ولاړ پسره ولاړ په دلیل لې دا بس زمون سره خبرې کې غوسه شي زم مړوي دلیل او دلیل او دلیل او دلیل دا څه زمونږ ریواج نه دی چې مونږ راويستې دي دا د سلفونو د طریقه روانه ده دیږي غوځره شپې وی خو سې چل شو سې شیره ټک را کړو خسدي وکړو دم می واچو څنګه دم واچو دلیل سره وسو دلیل ته وخت او ته داونی په جواب کې چې زمړه دلیل او دلیل خو دم دی وامي چو هغه ته حديث حدثناه الشعبي امام شعبي وترایات کو چې هغه ته د حدیث ویلې او شعبي نوم دی عامر بن شراحيل الهمداني دی مشهور فقيه او تابعي تیر شوی دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې پیدا شو او یو سل 3 هجری کې وفات شو دیږي کی دا خبره ذهن کې ساتي د دریونو تذکرې چې شو د دریونو تابعین دي حسین سعید بن جبیر او د شعبي وی حدیث ته شعبي ویلې قال وما حدثك کوم حدیث ته شعبي ویلې ودلته مطلب دا نه چې حسین سعید بن جبیر حسین ته دروغجن وی د دروغجن ګمان پکینه هغه حدیث معلومول غواړي نو هغه برشته وی چې شعبي نه اوریدل وی دا کوم حدیث ته جته وی چې امام شعبي ویلې قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وما توي چې شعبي وی چې موږ دا حدیث اوریدل دي د بريدة ابن الحصيب ابن الحارث الاسلمي رضي الله عنه مشهور صحابي دی اوس خبر صحابي ته وړه دا لاندې درې سوکتي د قصه کې چې څوم درې کسان د درېونه تابعین دي اوس دا تابعی حسین وی چې شعبي دا حدیث ویل دی شعبي وی چې ما اوریدل د چانه د بريدة ابن الحصيب نه حدیث کې دا دی لا رقيه الا من عين او حمى چې فائدمن او فائدمن دم خو هغه دی چې وسره نظر شي او دم په واچي یا څه شي وچی چې دم په واچي د دین د ثابت کړ چې دم چول شي دي جایز دي هغه ته قد احسن من انتهى الى ما سمع دا خبره ده چې څوک یو دلیل ووري په غیبه باندې عملو کې هم د قضیه باندې ودري مخ ته به نه زی بغیر دلیله دوله صفاتو دي ځکه یو مسله د دم د مسله او د ډیر تفصیل به روان درسونو کې راځي دم اچول جایز دي خصوصا په خپل ځان باندې دم اچول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دي اب په ځان باندې په خپل دم اچو او په ملګرو به هم دم اچو په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث ته د عائشه رضی الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله بیمار شو نو په ځان باندې به د دوه سورتونه وي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او کله چې ډیر بیمار شو نو ما به وی او داغه د لاس به داغه به بدن راخ کودو ځکه چې داغه د لاس زما د لاس نه زیات برکت وي د دې نه ثابت شو چې دم سره جایز دي
دغشن جابر رضی الله عنه روایت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وخت کې د دمونو نه منع وکړه نو یو کس راغی و یا رسول الله من یو دم اچو دم چې څوک لړمې وچی چې من په دم اچو خو هغه ته موږ د دمونو نه منع کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ماته وخی دا کم دم دی وی وای بیا ته پیغمبر وی لا باس ما ارى باسا اس خبرنا من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه تاسو کې چې څوک خپل یو ورور له فائدہ ورکولای شي نو ور دي کې مته کې څوک دم اچولای شي نو دم دی په واچي بل یو حدیث ته د صحیح مسلم کې د عوف ابن مالک رضی الله عنه وكنا نرقي في الجاهليه موږ به د جاهلیت په زمانه کې په دور کې دمونه چول نو بیا موږ پیغمبر ته چې کیف ترى ذلك یا کیف ترى في ذلك یا رسول الله دغه دمونه مبارک ته سوي وی هغه وی چې ماته وخی د تاسو به کوم دمونه چول وی وای لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك په دمونو چولو کې سباک نشتی نه به کې سحرشتي خو شرط دا دی چې شرک پکې نه وي شرکی الفاظ پکې نه وي بلکې امام ابن عبد البر رحمه الله امام نووي رحمه الله د نور علماء اجماع نقل کړي د علماء اجماع د په دې باندې د امت علماء چې دمونه چول جایز دي خو دغه لپاره یو څو شرطونه دي د شرطونه یې ساتي امام ابن حجر رحمه الله درې ذکر کړی دي یو سره بل څلورم د ذکر کوم اولنې شرط دم د پاره دا دی چې دا به د هغه اذکارونه یي چې هغه په قران او حدیث کې قران او حدیث کې لکه یو سړی په ځان باندې دم اچي یا بل څوک په دم اچي قرآنی آیات وای صحیح دعاګانی وای دم صحیح اذکار دی هغه وای هم صحیح دا ولنې شرط دویم دا په عربی ژبه کې یا په هغه ژبه کې چې ته په معنی باندې پويږي اگر که بعض محققین علما دا و چې صرف په عربی ژبه کې غونه صحیح ده اوس عربی ژبه کې زموږ ډیر عجم دي چې کمزوري دي نو دعای وي په کومه ژبه کې وي وختو کې وي د دم جایز شو جایز نشو جایز شو دا شرط صحیح دی شرط پکې راغی خو په شرط دی چې یا به عربي جبې او یا به دسی جبې چې ته په پويږي چې ته په پويږي لکه اوس ته دی کس خواله ورلې دمه پتا باندې چې بنګ بنګ کوي عربي جبم نه ده او نه دسی جبې چې ته په پويږي زه غواړم چې کس ماته یو دم وې سناشنا وته چې ته یاد دې دم ډیر ته بیا دي لکه زموږ په ملکونو کې د لړم دم دی د مار دم دی ها زب کده دم ماته سو لګ واضح وي او په زور وي ډیر مزیدار دم دی کم دی دم د مار اند غنیم وای دا سپیکر کولاو کې د دی ورته رامخ کې شم رامخ کې ها وی دا ګوري ووري دمار دم تار خمار مار اگر کو نندای مار مچای مار اجدر اگر کو بادر سربوت نہیں بحکم خدا بحکم رسول خدا د کل شوا بادشاہ مسلمان سره وې د سپوږی نه سرشت نه پیش دا کومه جبوا په دې جبم نه پوه چې دا کومه جبوا بل دم خدنه دا ټکی چې بکیو په د باز ټکی دې سره غزم پوه شوم بازو باندې په حکم سليمان عليه السلام په دې غزم پوه شوم منګه وای ته عام په دم باندې پوه شوې نه پوه دا کبه ګجرو کېدو کدا په پښتو کې بهر دغه دا کم چې ګجرو جبل دغه ګجر ولا ولا ګجر بم نه پوي پورا بلدا دمه چولو کې دا شرط چې دي سي جبې چې هغه د نور پیژني اوس سید وسړي په ګجرو کې دمه چې او ته په سلاړې است پښتن په شورغه په دمه دمه چې په دمه په دې جبې کې چې دې پوي چې راته سګن بلاوي ما ته په ته ولې اته په دغه کې پروت مثال کې شرکی الفاظ وي یا کفري الفاظ وي
او زه په نه پوهېږم چې نه دی لګیا بل دم دلته خو درګوال ډېر شي ناستې دلته خو اجازې دي چاته څه دم نه دی معلوم بل نبه لپڑے زنجور لپڑے زنبور بته کې ضرور دا اوس کبه جمع په دې ته پوه شوي زه غواړم چې دا دم ته دلته وځه ټولې واوري حاجي صاحب که خفه کېږي دلته راشه د دې ادم ډېر ناشنا دی دلته راشه دې سره او دې ته راشه خفه نه شي چې ټول وور دا ډېر ناشنا دم دی دا جی دا په دې بیلو کې مقصد د پړوګان لګیو کله دا ماران به دا کوله یو هغه سودا یو نه ماته پوس نو هغه دغه شروع مې یې ته سوې نو هغه دال مستم زبان مستم مقام مستم مالک اسم خدا داری دین قسم استاد داری سورم قسم پیر داری چهارم قسم پیر دستگیر داری پنجم قسم شیخ ابراهیم خلیل الله نے پیسے عزت تشہدت بر شامار بر بستن لکھا ممار کالا لگے گس کے مارے گوگلیشن گوگلش کر میرے سوکل کا لینا گا گوگل چلیر سوکل کا لینا لگا تور مار شامار مار لرسر مار چمچ مار کمچ مار گوگ مار پتا مار ادا دی دمداري مچه دا دم مکتپاو دغه وانی چې وړونو وی به زلک زلزلک سلطان پیغمبر لکه دمدار مچه چوب نو دا په چوب کو مونږ به مچانه جزاك الله یو دا دم دی چې دا اوس په کومه جبه کې راول دا معلومول وایي نو د دم د پاره منسوم شرط ذکر کو دویم چې دا په عربی جبه کې یا په دې جبه کې چې معنی واضح او معلومه ښه دریم شرط دا عقیده به ساتي څوک چې دمه چي او په چا چې دمه چولې کیږي چې دا دم په ذات خود چاله شفا نشي ورکولای شفا ورکون کې څوک دی غالای سلورم شرط سره ده زیاتی ولګو چې په دې کې به شرکی الفاظ په دې کې به حرام کارونه په دې کې به بدعات نه لکه حرام کاردا شو چې یو زنانه لاړش په یو کس پسې چې هغه دمونه چي او دا زنانه یوازې د سره ناشته په کمره کې او دې په دمه چي د حرام کار دی یا د پردی زنانه په جسم باندې لاس یې خو د حرام کار دی یا د دین یو د تجارت جوړول په دې کې په دروغ دغه دمونه راويسته چې د پلاني شي دم دی د پلاني شي دم دی د ناروا او حرام کارونه کله چې پکې دا کارونه نه نو بیا د مچول سړي جایز دي سو شرطونه شو سلور ځان سره یاد ساتي چې یو به د هغه اذکار باندې چې قران او حدیث نه دویم په عربی جبه کې وي یا په هغه جبه کې چې ته په پويږي او دریم شرط دا شو چې د عقیده به چې اصل شفا ورکون کې الله دې سلورم چې د حرام او د شرک او د بدعات او د خرافات نه به پاکي نو دین بعد به ته دمه چولې شي دلته دا وی حدیث د بریده کې دادی چې دم انسان اچولې شي من عین او حما چې سړی نظر شي او یې څه شی وچی چی مسله د نظر زموږ په ملک کې ډیر خلک دي سي دي گمراه چې هغه دا وی نظر اثر نه لري او د دین منکر دي د دین منکر دا منکر دي د قران او د حدیث نه ځکه چې صحیح حدیثونه دا مسله ثابته ده چې نظر اثر کوي لکه دا حدیث ته وګوره د بریده د حدیث ته وګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې نو پیغمبر نظر ذکر کوي یو سړی چې نظر شي نو چې نظر اثر نه کوي بیا پیغمبر ولې دا خبره ذکر کوي وې تاسو وایي چې یو سړی بل چاته وګوري او دې نظر کو نو تاسو خو شرک کو دعوی وې د توحید کوي خپل پریوتی په شرک د الله نه لاوي څوک کولای شي نو څنګه یو سړی راولګي دې نظر کو جواب موږ دا نه دی ویلي چې دا نظر په خپل اثر کوي موږ دا وایو دا نظر اثر کوي د چا په اجازه سره د الله په اجازه سره د ډیر خلک شتي چې یو سړی وته خنیغ نیغ کتلی دي
او نه د برکت دعا غوښتلې ده نه ماشاءالله ویلي او حق قصدن عمدن خو هغه نه دی نظر شوی ولې نه نظر شوی الله نه د غوښتلې او ډیر دي شری چې نظر شوی نو نظر حق دی نظر سره حق دی حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی یو حدیث کې دي شری وی په دې قبرونو کې چې ډیر پراته دي د نظرونو د لاسه پراته دي نظر د لاسه سره مړ کیږي ګوره یو حدیث کې دام دي چې نظر اوخ پتیلې ته رسي انسان مقبري ته رسي نظر ډیر نقصانات یو سره چې تا ولیدو او د برکت دعا دی ونه کړه نو شیطان خبيث ته موقع ملاو شو هغه مخ کې شو د الله په اذن سره د اثر وکړو الله په اذن سره د بګی شرط نو نظر حق دی ثابت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثونو کې چې او دا حق دی او دا نقصان رسي د چا په اجازه سره د الله سبحانه و تعالی په اجازه سره دا نقصان رسي نو کې سړی نظر شي هغه باندې دمه چولې شي بیا دا به ته فائدې ذکر کما چې انسان نظر شو په دمه دمه چې نو یو طریقې دا ده چې ته په دغه قرآنی آیات او اذکار او دعاګانې داوي الله بوله شفا ورکړي دویم دا چې دغه کس او دسو کې یا ولم یو دغه وبر ته استعمال کې بیا پچا چې دي سي ها پچا چې دي شک چاو دې سړی کې دي شي زنه زره کړم اته زموږ د پښتنو ونیزان له جاخه کته دي کې وته چې بتا می شک په دې کې سحر جنشتي کله پلار ګور خپل بچي نظر کوي د خپل زوی ته وګوري ډیره مینه پیراشي دی لور ته وګوري مینه پیراشي نظر کوي نو پلار د بچو دشمن دیس ها نه دي کله خزه خاون نظر کوي او خاون کله خزه نظر کوي استاد چې کله شاګرد نظر کوي شاګرد کله څوک نظر کوي استاد نظر کوي دې سره یو بل دشمنه خو نه ده کوم چې ما ذکر کو لازم نه ده خو دې شي کې دي چې په سره باندې ستا شک راغی لکه اوس د علامات باندې راخکارو چې چیرې نظر شوی څنګه نظر شوی یره ابو پلانې راغله و ډېر صفاتونه کول نو دا څه دشمنی نه ده انسان دغه صفاتونه کړی دی او د برکت دعای نه ده غوښتلې راشه هغه ته به وایم نو که څوک ته دوی چې زما پتا باندې شک ته نو په دې باندې دشمنی وسره مکو هیڅ خبر نه وروره زو د څوک کوم د وبې استعمال دغه شان یو ځای چې دغه دغه اثر واغستې شي لکه اوس یو سړی هغه ته مخامخ ته نشي ویل دغه بل طریقه علما بیانوي او زما موضوع دلته دا نه لګنه ما ته اوس تفصیل بیانو چې تبغه سړی څنګه معلومه چې د چا نظر کړي دغه پر خپل علامات ان شاء الله به د بل وخت کې به بیان کو خو یو سړی د غوسه کی کته وته وی چې پتا می شک نو د سره سو کوم د اثر پیدا کړي شي لکه د یو زید ته راوغختو یو پروګرام ته راوغختو او د ور کولوي د موټي باندې لاس کې خو په دې باندې کپړه راخکو د بیاغه نه چوړول په وبو کې او دغه وبه استعمالول او سکل اگر کدالک سګران کار دی خو بیا علاج دی ان شاء الله نو په دې طریقه باندې د هغه سړی نه اثر غستې شي چې هغه غوسه کیږي په دې باندې چې ته مخامخ وې یو سړی د نه خپکی مخامخ وته و یاره خپنه شي خو ما ته دې ښکاری کته سونه خپکی نه هیڅ خبر نه او یو سړی کې دوته وې کې دې شي گزار د باندې وکي بس دې شي بس دې گزار د باندې وکي نو دغه جګړې نه خدای ته دې طریقه وکي بل خبره ده چې کله یو شی ویني او مینه دې په ډیره راشي یا په تعجب کې دی واچي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د برکت دعا بغواړي بارک الله الله دې بیا پښتو کې و الله دې به برکت واچي ماشاء الله تبارک الله تبارک الله نه الله دې به برکت واچي زمونږ ډېر پښتنو باندې غسترګي لکه ماشاء الله زمانه زر نه لګي دغه شی لکه هو ماشاء الله تبارک الله زمانه زر نه لګي قصدن عمدن د برکت دعا بنک کته سپینی کپڑے واچ او په دې بازار کې تیریږي د بدی شي به تاسو سره سر دي درواړي کبه خولي ګاډي کې ناس د سر بدی شي راواړي خو دې ته خور دي زوی ته وګوره پرونی ډوډۍ نه نن دې په جیب کې ناشته ک کور دي جوړ کو دنګ او غټ د هر یو برازیل انداره بکې دا
د غلا په مال به جوړ شوی نو زګي د سره خپل سنو او دسی د زمونږ د خلکو حقیقت ته وره خدا ټکه نه وي چې الله دې به برکت واچي دا عادت په عربو کې ډېر مزیدار دی دومره مالدار سره به تیر شي چې کروڑپتی لکپتی وي او د دې پیس پروا نه او کته وته وي چې دې مالدار دی نو په جواب کوي الله دې ولا خډیر ورکی وي او کته وته وي چې غریب دی نو الله دې په حال باندې رحم وکړي په حالاتو کې دعا وخت زمونږه کدی وته وي چې غریب دی وړه اسی ځان غریب کړه د سره چې کم مال لوي ځنه خبر کدی وته وي دا مالدار وي زی پیژنه نه هر پرونه پوری سنو نن دی مالدار نو په یو حال کې ته دعا نه کوي دا زمونږ د قوم او زمونږ د پښتنو د غلطی ده چې ځان لري کول پکار دي په دې باندې بدا حدیث ودرو چې سعید ابن جبیر ته پوښتنه کو د حسین نه چې دا کم حدیث ته غوي حدیث ته شعبی ویلې دي وی شعبی کم حدیث ویلې وی شعبی د بریده نه ویلې بریده دا حدیث ویلې نو بیا وته سعید ابن جبیر چې دا خو د خکار کړی دی چې یو سړی عملو کې باغ خبره چې کوم اوریدلی او په د قضیه ودرېږي منګم په دې ځای ودرېږو روان درس کې مته د زیادی کنه بیات څنګه روان درس کې بیا د تفصیل اول نه شروع کوم کم چې وسو چې تاسو ته یادی چې دوی دا مجلس او په دې کې دا حدیث بیان شو مخه ته به سعید ابن جبیر خپل خبره کوي هغه بل حدیث بیانې چې هغه حدیث نه بده ثابتې چې څوک توحید د زړه د کومې نه ومني او د اخلاص سره ومني نو د جنت ته داخليږي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د قران او د حدیث زده کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين